وها هنا شك مشهورنا وهو أن العلم والمعلوم متحدان بالذات فإذا تصورنا التصديق فهما واحدون. مولوی صاحبانو غرض ته مصنف رحمت الله علیه د دې عبارت نه اعتراض دی د جانب د متاخرینو نه په متقدمینو باندې چې متقدمین قائل دي په دې باندې چې په مابین د تصور او د تصدیق کې تغایر ذاتی دی د غیر آیا نو اعتراض بنا دی په تقریرینو باندې. اول تقریر مولوی صاحبانو په اعتبار د نفس تصدیق سره دی لکه اشاره کړې د مصنف رحمت الله علیه چاته مولوی صاحبانو په دې عبارت کې چې فیضا تصورنا تصدیقا او دویم تقریر د اعتراض په اعتبار د مصدق به سره دی لکه مصنف دی ته اشاره کړې ده په حاشیه منهیه کې. اول تراش کچرته اعتراض مولوی صاحبانو په تقریر د نفس تصدیق سره شي نو اعتراض بنا دی په مقدماتو ثلاثو باندې. اوله مقدمه دا ده چې ان التصور والتصدیق نوعان متباینان من الادراک. نو تاسو ګورئ ورته. دویمه مقدمه دا ده نعم لا حجر فی التصور فیتعلق بكل شیء بكل شیء. دریمه مقدمه دا ده چې ان العلم والمعلوم متحدان بالذات. د دې تفصیل کوم څو مقدمې شوي وهما نوعان متباینان لا حجر فی التصور فیتعلق او دریمه مقدمه پکې دا ده چې علم و معلوم متحدان دي بالذات لکه دوی چې مخکې ویلې دا یوه. او که اعتراض بنا شي په تقریر د مصدق به باندې نو بیا اعتراض بنا دی په مقدمات اربعو. درې مقدمې دغه مذکورې شوي او څلورمه مقدمه دا ده چې متحد المتحد متحدون متحد المتحد متحدون. کم شی چې د متحد سره متحد وي نو هغه څه شی وي. اول تراشی مولوی صاحبانو هغه تقریر د اعتراض دا دی نه منم دا خبره چې تصور او تصدیق متغایران دي ذاتن. ولی لأنه لو كان التصور والتصديق متغايرين ذاتا نو للزم الاتحاد الذاتي بينهما على تقدير التغاير الذاتي بينهما. وکه تصور او تصدیق متغایران چې د ذات په اعتبار باندې نو لازمیږي اتحاد ذاتی د دې دواړو په درمیان کې په تقدیر د تغایر ذاتی باندې بینهما. یعنی کته قول پچا کې په تغایر کې دا د تغایر په تقدیر بیرته څه شی لازمیږي اتحاد. د تغایر په تقدیر څه لازمیږي یعنی قول پدې کې چې د دې په منځ کې ذاتن څه شی دی تغایر دی او په دغه تقدیر بیرته څه شی لازمیږي. لكن التالي باطل تالی خو باطل ده فالمقدم مثله نو مقدم مثل دی. هر چې بطلان د تالی دی نو فظاهر ولی ځکه لازمیږي په دې صورت کې اجتماع د نقیضینو او هر چې وجه د ملازمې ده ځکه چې کله مونږ تصور د تصدیق وکړو او تصور د تصدیق ځکه کوو چې په معاونت د مقدمې ثانیې سره چې لا حجر فی التصور فیتعلق بكل شیء. هلته تا ویلي دي چې تصور کې کوم ممانعات نشته تعلق د چا سره نیسي نو چې دې ځکه موږ تصور د تصدیق کوو نو معنا تصور د چا سره تعلق نیسي د تصدیق سره نیسي. کل شین کې خو هم داخل دی خو تصدیق هم پکې داخل دی. دویم صورت ته وګوره نو چې تصور د تصدیق وکړو مونږه
نو تصور او تصدیق به متحدین چې په معاونت د مقدمې ثالثې باندې هغه دا چې علم و معلوم متحدان بذات دی نو اتحاد خو باطل دی په معاونت د مقدمې اولا باندې چې وهما نوعان متباینان من الادراک ونه رسېدی وهما نوعان دا یو مقدمه وا نعم لا حجر فی التصور فیتعلق بكل شیء دا دی درېمه مقدمه دا ده چې متحد د متحد څه شی وي ما تاسو ګورئ مونږ چې راولګېږو د تصدیق تصور وکړو د تصدیق څه شی وکړو او د تصور تصدیق خو مونږ کوی شو ولې ځکه مقدمه مو ویل چې لا حجر فی التصور فیتعلق نو تعلق د تصور د چا سره راځي دا تصور خو مونږ کوی شو تصور کوی شو معنا تصدیق چاته وایي نو تصدیق تعریف خو مونږ کوو خو همدغه تصور دی که نه نو چې د تصور تعلق د چا سره راغی د تصدیق سره راغی نو په دې صورت کې مولوي صاحبانو قانون ته وګوره دا تصور او تصدیق چې دی دا متحدین شول دا څه شی شو تصور او تصدیق دواړه څه شی شول متحد شول ولې متحد شو دلته وروسته یوه قاعده را روانه ده هغه قاعده دا ده چې دی وی علم او معلوم چې دی دا متحدان دی بذات علم څوک دی دلته تصور معلوم څوک دی نو دی وی د علم او د معلوم په درمیان کې اتحاد ذاتی دی نو چې د علم او د معلوم په درمیان کې اتحاد ذاتی راغی نو د تصور او د تصدیق په درمیان کې اتحاد ذاتی راغی او تا مخکې قول کړی و چې وهما نوعان متباینان نو دغه د اجتماع د نقیضې نو دی راغله که نه په اعتراض باندې تاسو پوه شولی دا یو دویم صورت ته وګورئ او که چرته په اعتبار د مصدق به سره شي نو داسې خبره کوو مونږه نه منم دا خبره چې تصور او تصدیق متغایرین دي ذاتا ولې لانه لو كان التصور والتصديق دی وی که تصور او تصدیق متغایرین وي ذاتا نو لازمیږي اتحاد ذاتی بینهما په تقدیر د تغایر ذاتی سره لكن التالي باطل فالمقدم مثله دغه خبره ده ته وایي چې تغایر ذاتی دی او د تغایر ذاتی په تقدیر څه شی راځي اتحاد ذاتی راځي هغه څه رقم راځي نو ګورئ ورته وجه د ملازمې دا ده وی هر کله چې موږ تصور د تصدیق کو په معاونت د مقدمې ثانیه چې لا حجر فی التصور فیتعلق بكل شیء سره نو په دې دوران کې مولوي صاحبانو نو تصور او تصدیق به متحدین شي ذاتن په معاونت د مقدمې ثالثه سره چې د علم او د معلوم په درمیان کې څه شی د اتحاد نو تصور او تصدیق متحدین شو ځکه چې تصدیق متحد دی د چا سره د مصدق به سره نو تصور او تصدیق متحدین شول په معاونت د چا د مقدمه رابعی چې هغه دا ده چې متحد د متحد هغه متحد وي متحد د متحده نو اتحاد بین التصور و تصدیق باطل په مقاومت د چا سره د مقدمه اولا سره چې وهما نوعان متباینان من الادراک او ته چې دغه صورت کې څه شی راغی مولوي صاحبانو اتحاد راغی څه شی راغی راکې دا کتاب نو تاسو ورته وګورئ راځئ وها هنا شک نو دیږي کې مولوي صاحبانو یو شک مشهوره دی هغه دا دی چې ان العلم والمعلوم علم معلوم چې دی دا څه شی دی متحدان بذات دا خو قانون دی که نه نو فاذا تصورنا التصدیق چې کله موږ تصور د تصدیق وکړو نو فهما واحد نو دا دواړه سره یو کیږي وقد قلتم او تاسې ویلي وو چې انهما متخالفان چې دا تصور او تصدیق متخالفان ای نوعان متباینان حقیقتا نوعان متباینان قصه هغه شروع کوي علم و معلوم متحد دی دا ګوره درېمه مقدمه وه نوعان متباینان من الادراک دا دی اوله مقدمه وه لا حجر فی التصور فیتعلق بكل شیء دا دی دویمه مقدمه و نوسته وګوره چې علم و معلوم یو شی شو د دوی په نظ هغه درېمه مقدمه نو ګوره دیجې کې شک دی نو فاذا تصورنا التصدیق چې تصور د تصدیق موږ وکړه نو تصور د تصدیق خو موږ کوو په معونت د چا د دویمه مقدمه چې لا حجر فی التصور فیتعلق نو فهما واحد نو دی وی بیا دې صورت کې دا سره دوانه یو کیږي په معونت د چا د درېمه مقدمه هغه دا د علم او د معلوم په منځ کې دا اوس چې دی ویلې
اتحاد دی. وقد قلتم او تاسې مخکې ویلي وو چې انهما متخالفان دا دواړه سره متخالف دي. هلته دي ویلي وو چې هما نوعان متباینان من الادراک. ورسېدې په دې ځای باندې ویلي دی یو شی او پېښه څه شی شوله نو دا اعتراض په دې ځای باندې راځي نو دی راغی دغې نه څه شي کوي وها هنا سره د شک ذکر کوي. دلته که څوک کوي مولوي صاحبانو چې ته وایې چې وها هنا شک مشهور نو په دې ځای کې څه شی دی شک په دې ځای کې شک نو شک د جانب د متاخرینو دی په متقدمینو مو ویلی ای بین القوم. او اوس که دې ځای کې څوک وایي چې څه وجه ده چې مقدمه ثالثه مصنف په داخل د شک کې ذکر کړله او نورې مقدمې خارج د شک نه ذکر کړي نو جواب دا دی چې مصنف مقدمتین اولین چې داخل د شک کې ذکر نه کړي ځکه چې دا معلومي دي د سابق عبارت نه او مقدمه ثالثه مذکوره نه ده سابقا نو ځکه دا په داخل د چا کې ذکر کړله د شک کې ذکر کړله. او دویم جواب علما دا ذکر کړي چې مقدمه ثالثه په منزله د چا ده د جزا اخرې ده د علت تام د شک نه نو مقدمه ثالثه علت تام دی د شک نه نو ځکه هغه پکې داخل کې ذکر کړله او هغه چې دی نورې وروستو ذکر کړلې نو دی وی وحله حل د دې ذکر کوي خو علامه تفردت به علامه لیکل لږ تفصیل نه حد ذکر کوي حل د دې خو ته یې وایي چې په دې حل کې زه څه شی متفرد یم دا کار تنها ما کړی دی چې دا معما مې حل کړی دی او دا اعتراض مې حل کړی نو د هغې مقدمات دی هغه به انشاءالله بیا ووایو. د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامع دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.